بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننی درس زمونږ یا نننی پروګرام هغه زمونږ ویب پیج ډیزاینینګ دی. تر ټولو مخکې اول باید دا وپېژنو چې ویب څه ته وایي، پیج څه ته وایي، ډیزاینینګ څه ته وایي. او دې ته اکثره مونږ ویب ډیزاینینګ هم وایو، ویب ډیولپمنټ هم ورته وایو، ویب پروګرامینګ هم ورته وایو. دا مختلف نمونه دي ته ولې منګلو څه وجه کېدای شي. یعنې تر ټولو کوېشن په دې کې سر کې دا دی چې وټ از ویب. ویب څه شی دی؟ دا د ویب کلمه دا په هغه وخت کې منځته راغله کله چې موږ سره دوه قسمه کمپیوټر و. یو کمپیوټر ته موږ سرور کمپیوټر ویلې او بل کمپیوټر ته مونږ کلاینټ کمپیوټر ویلې. او دا کنسپټ او دا ویب کلمه ټیم برنرلی په نوم باندې عالم هغه منځته راوړه. د څه وي؟ دوی وی چې زه یو کمپیوټر एकदम لکه دا کمپیوټر کېښودو او د کمپیوټر ته هغه سرور کمپیوټر نوم کېښودو. کمپیوټر د کوم نوم کېښودو؟ سرور. هغه داسې وي چې څونه کمپیوټر نور دي هغه به زما د کمپیوټر سره کنیکټ کېږي او هغه خپله ډیټا به رالي زما په دې کمپیوټر کې به یې ساتي. نو هغه کمپیوټر چې کوم له ده سره کنیکټ کېده هغې ته کلاینټ کمپیوټر نوم کېښودو او د خپل کمپیوټر د کوم نوم کېښودو. او دا کنسپټ ګوره اوس هم روان دی. دا خبره تر اوسه پورې روانه ده. همدغه شکل سره اوس موږ چې کله فیسبوک سره کنیکټ کېږو زموږ دا کمپیوټر کلاینټ دی او د فیسبوک چې کوم کمپیوټر دی هغه کوم یو دی؟ هغه سرور دی. ګوګل سره کنیکټ کېږي ستا کمپیوټر کلاینټ دی د هغو کمپیوټر سرور دی. همداسې ده که نه موږ سره؟ نو ګوره دا کنسپټ تر اوسه پورې لګی دی روان دی. نو دې کنسپټ ته نوم څه کېښودو؟ ویب. دې ته څه نوم کېښودو؟ ویب. ویب اصلا کې ګوره جال ته ویل کېږي او دا هم یو جال دی که نه چې ته یو سرور سره یو کمپیوټر خو نه بیلنس کمپیوټر کنیکټ وي. دا یو جال شو که نه شو موږ سره. نو دې د وجې نه دې ته ویب وایي. پیج څه ته وایي؟ پیج یو ورقه ده چې د سرور او د کلاینټ کمپیوټر ترمنځ کمیونیکیشن کوي. پیج یو ورقه ده چې د سرور کمپیوټر او د کلاینټ کمپیوټر ترمنځ موږ څه کولی شو؟ کمیونیکیشن کولی شو. فار ایگزامپل اوس چې کله ته فیسبوک سرور کمپیوټر سره کنیکټ کېږي نو چېرته ځې؟ facebook.com ته ځو که نه؟ دا صفحه چې خلاص شوه دا خپل یو پیج دی که نه؟ دا خپل یو ورقه ده موږ سره د دې ورقې په ترو سره ته هغې کمپیوټر سره کنیکټ کېږي او بیا ته هغه خپله تصویرونه ته پوسټونه ستا ډیټا په هغه سرور کمپیوټر کې پرته یې هلته کار کوي. ډیزاینینګ څه ته ویل کېږي؟ ډیزاینینګ دې ورقې جوړونې ته دا کومه ورقه اوس ته غواړې چې ډیزاین یې کړي جوړ یې کړي دې ته موږ ډیزاینینګ وایو. اوس مثال زه غواړم زیکس دپاره یو ویب سایټ جوړ کړم، یو پاڼه جوړه کړم ورته. په هغې پاڼه باندې مثال زموږ د شاګردانو نومونه، نتایج او دا شیان پراته دي. نو دا صفحه به زه ډیزاین کوم که نه؟ نو دا ډیزاین کول به څه کې کېږي؟ دا به اصلاً کې په یو څو ژبو کې کېږي چې هغې ته پروګرامینګ لینګویج ویل کېږي یا ویب لینګویج ورته موږ ویلی شو، لاندې به داسې وایو. دا صفحه چې کله ته جوړې د دې لپاره یو څو ژبې زده کول دي، دا به زده کړي. د هغې نه وروسته ته کولی شي یوه صفحه څنګه کړي؟ ډیزاین کړي. او هغه کومې ژبې دي هغه زه ستاسې ته لږ منشن کوم. یو پکې موږ سره HTML ده، یو پکې موږ سره CSS ده، بل پکې موږ سره فار ایگزامپل په دې کې جاواسکرپټ دی او بل پکې موږ سره څه دی؟ بل پکې موږ سره PHP ده. دا څلور ژبې زده کوئ بس ستاسو پروګرامینګ په ویب کې چې دی یا ویب پیج ډیزاینینګ کورس کمپلیټ کېږي او ته کولی شي یوه داسې صفحه جوړه کړي لکه څنګه چې فیسبوک، لکه څنګه چې فار ایگزامپل موږ سره نورې صفحې دي. په دې کې تر ټولو مهمه ژبه تاسې ته زه ښیم چې هغه څه کېدای شي؟ PHP. دا نورې لږ سمپل دی، ایزي هم دی، اسان هم دی، خو تر ټولو مهم لینګویج چې کوم دی PHP ده. داسې زده کوي ځکه موږ چې کله یو ویب سایټ جوړو که نه، ویب سایټ موږ جوړو نو اول دا چې یو ویب سایټ څه ته ویل کېږي؟
په دې لږ ځان پوه کوئ. ویب سایټ ته موږ داسې کوو چې کلیکشن of web pages is called website. د ویب پیجو مجموعې ته څه ویل کیږي؟ ویب سایټ ویل کیږي. لکه تاسو وګورئ فیسبوک کې زه تاسو ته اگزامپل درکوم. هلته دې موږ سره دي چې نوټیفیکیشن، هلته موږ سره راځي میسج. دا میسج باندې چې ته کلیک کې میسج صفحې ته دې وړي، که نوټیفیکیشن باندې کلیک کې نوټیفیکیشن صفحې ته وړي، که فرینډ باندې کلیک کې فرینډ صفحې ته دې وړي. دا هر یو صفحه ده که نه، د دې صفحو مجموعې ته موږ څه ویلی شو؟ ویب سایټ ویلی شو. د دې ټولو صفحو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ ویب سایټ ویل کېږي. نو موږ ویب سایټ دوه قسمه جوړو. یو ته ویل کېږي سټیټک ویب سایټ او بل ته څه ویل کېږي؟ یو ته سټیټک ویب سایټ وایي، بل ته ډینامیک ویب سایټ وایي. یو سټیټک ویب سایټ دی، یو ډینامیک ویب سایټ دی. سټیټک ویب سایټ هغه دی چې د هغې ترشا ډیټابیس نه وي موجود. د هغې ترشا څه نه وي موجوده؟ ډیټابیس نه وي موجوده. ډینامیک ویب سایټ هغه دی، دا خبره لږ صرف کلیر کنسپټ دپاره زده کړئ. وروسته ډیټابیس څنګه وي، څنګه کنیکټ کېږي، دا خبرې وروسته دي. ډینامیک ویب سایټ هغه دی چې د هغې ترشا ډیټابیس پروت وي. فیسبوک ترشا ډیټابیس شته که نه؟ شته. جیمیل، یوټیوب، دا ټولو ترشا یو ډیټابیس حتمي شته، هغې ته ډینامیک سایټ وایي. سټیټک سایټ هغه دی چې ته یې کریټ کړي، جوړې کړي، خو ډیټابیس یې شاته نه وي، هغې ته موږ سټیټک ویب سایټ ویلی شو. نو دا یاد ساتئ چې HTML CSS جاواسکرپټ کې سټیټک ویب سایټ جوړېږي، خو چې کله PHP ورسره یو ځای شي او د PHP سره یو ډیټابیس دی چې هغې ته ویل کېږي مای سکیول ورته ویل کېږي، دا ورسره راشي، نو دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته موږ بیا ډینامیک سایټ ویلی شو. نو موږ به انشاءالله په دې کورس کې په دواړو باندې خبرې کوو چې سټیټک سایټ څنګه جوړېږي، ډینامیک سایټ څنګه جوړېږي، په دې اړه خبرې کوو. موږ تاسو ته وایو چې کله کله دې ته ویب پیج ډیزاینینګ موږ وایو، کله ویب پروګرامینګ ورته وایو، کله ویب ډیولپمنټ ورته وایو. د دې ترمنځ څه ډیفرنس نشته. که څوک ورته ویب ډیزاینینګ وایي هم ټیک ده، خو صرف دونه فرق دی چې ویب ډیولپمنټ دا نوم باید په هغه وخت کې ورته واخیستل شي کله چې د دې ژبو سره PHP یو ځای وي، مطلب PHP پکې استعمال شوي، او ویب ډیزاینینګ نوم په هغه وخت کې باید ورته واخیستل شي کله چې PHP ورسره نه وي، کله چې PHP ورسره نه وي. نو دې د وجې نه دا نومونه لږ موږ داسې دغه کوو. نور که ته ورته ویب ډیولپمنټ وایي پروا نه کوي، مشکل نشته دی. که PHP نه هم وي ته ورته ووایه، خو په کار داسې ده چې PHP ورسره وي نو تاسو ورته ویب ډیولپمنټ ووایئ. او ویب پروګرامینګ هم ته د HTML ته ویب پروګرامینګ لینګویج ویلی شي، یوازې HTML ته، او ټولو ته ویب پروګرامینګ لینګویج ویل کېږي. یعنې کوم ډیفرنس، کوم فرق نه لري. هر یو نوم چې ته ورته والې هماغه نوم تاسې ورته والئ. مقصد باندې پوه شوئ تاسې که نه؟ نو ژبې خو ګوره موږ پروګرامینګ کې ډېرې لرو، لکه C++, جاوا، C#. هغه خبرې سکیپ کوئ، ځکه موږ چې دی اوس صرف کوم اړخ ته خبرې کوو؟ ویب. او د ویب ژبې وایو، نو ویب ژبې دا دي. د ویب ژبې نور هم شته، ASP.NET، هغه موږ نه وایو. په دې کورس کې موږ صرف د دې ویب ډیزاینینګ د یو کټګرۍ خبرې کوو. که ASP.NET ته لاړ شو هغه بله کټګري ده، که موږ جاوا ته لاړ شو په هغې کې یو ویب سایټ یا ویب اپلیکیشن کریټ کېږي، هغه بېله خبره ده. موږ د ویب مطابق خبرې کوو، په یو اړه کې خبرې کوو. موږ مطلب باندې پوه شوئ تاسې که نه؟ نو زه به تاسو ته په دې ژبو کې ژبه شروع کوم، او لومړنۍ ژبه به شروع کوم چې هغه څه شی ده موږ سره؟ هغه HTML ده. اوله ژبه موږ څه شروع کوو؟ HTML. کوېشن دا دی چې what is HTML؟ HTML څه شی دی؟ موږ داسې وایو چې HTML is a hypertext markup language, hypertext markup language which through design څه شي؟ website. HTML موږ سره یو hypertext markup language دی چې د دې په واسطه باندې څه کېږي؟ یو ویب سایټ ډیزاین کېږي. یو ویب سایټ موږ ډیزاین کولی شو. تاسو دا یو خبره یاد ساتئ چې د هرې ژبې خپل کار دی، او په دې کې چې یوه ژبه کومه شي هغه ویب سایټ نیمګړی. تاسو په دې پوه شوئ که نه؟
دې کې ګوره HTML دی وي CSS دی ونه وي ته نیم پوه شوې نیم پاتې شو خبره که CSS دی وي او جاواسکرپټ دی وي بیا هم نیم پوهې که جاواسکرپټ دی وي بیا هم نیم پوهې او که PHP دی وي نو ته مکمل پوه شوې ته بیا یو مکمل ویب سایټ جوړوی شي تر هغې پورې تاسو ویب سایټ نشئ کریټ کولی تر څو چې دا څلور ژبې تاسو جوړې نه زده نه کوئ مطلب باندې ورسېدې تاسې که نه نو د هغې نه لومړنۍ ژبه چې کوم ده د H نه مطلب هایپر ټیکسټ H نه مطلب هایپر او د T نه مطلب ټیکسټ M نه مطلب مارک اپ L نه مطلب لینګویج څه مطلب هایپر ویل کېږي لاس نشان ته څه ته ویل کېږي لاس نشان ته او ټیکسټ عامې لیکنې ته موږ ویلی شو که نه مارک اپ لینګویج هغه ژبې دي چې د کومې ژبې په واسطه باندې موږ ویډیوز پکچرز آډیوز دا شیان راوړی شو نو د دې ژبې په واسطه باندې په یو ویب سایټ کې موږ ویډیوز هم راوړی شو پکچر هم راوړی شو آډیوز هم راوړی شو د دې د وجې نه دې ته کوم ماډل لینګویج ویل کېږي مارک اپ لینګویج ورته ویل کېږي تاسې مقصد باندې پوه شوئ که نه د دې د وجې نه دې ته څه ویل کېږي دې ته مارک اپ لینګویج ویل کېږي د دې ژبې لپاره څه ضروري دي چې باید موږ سره وي او موږ یې سټارټ کړو دا ګوره د ویب تر ټولو لومړنۍ ژبه ده د دې لپاره موږ سره دوه شیان ډېر ضروري دي یو دا چې موږ سره به دا خبرې به وروسته وکړو اوس چې کله دا ژبه ته شروع کړې نو دې لپاره خپل سینټکس دي خپل رولز دي هره ژبه چې شروع کړې ته د هغې لپاره خپل سینټکس دي اوس چې HTML موږ شروع کړو د دې لپاره خپل سینټکس دی هغه سینټکس څه په نامه یادېږي ټیګز په نامه باندې څه په نامه یادېږي ټیګز داسې دي لکه موږ چې وایو که نه چې جمله شروع او جمله ختمه موږ داسې وایو که نه موږ په HTML کې به داسې وایو ټیګز وایو یعنې مطلب دې کې دوه خبرې دي یو ته سټارټینګ ټیګ وایي او بل ته څه ویل کېږي بل ته ending ټیګ ورته ویل کېږي دا خبره یاد ساتئ دا ټیګ چې دی دا د HTML داسې دي لکه الفابیټک حروف لکه موږ ABC وایو که نه دې کې د دې ژبې حروف څه شی دي ټیګ خو یو حروف یې سټارټینګ ټیګ په نامه یادېږي او بل حروف یې ending ټیګ حروف په نامه یادېږي سټارټینګ ټیګ یې کوم یو دی چې هغې باندې جمله شروع کېږي او ending ټیګ یې کوم یو دی چې په هغې د هغې جمله څنګه کېږي ختمېږي او همیشه دپاره چې کله دا شروع کېږي دې شکل سره شروع کېږي دی سټارټ شو او دی چې شو موږ سره دی اصلاً کې موږ سره اینډ شو او دې کې به دا حروف نوم لیکل کېږي دې خپل سپیسیفیک حروف لري انلیمیټډ حروف نه لري خاص سپیسیفیک حروف دی لري مطلب باندې پوه شوئ تاسې که نه هغه حروف په دې کې لیکل کېږي هغه حروف کوم یو دي دا به موږ یو وایو وروسته راځي د کلاس کې به راځي خو HTML چې کله موږ شروع کړو درې سیکشنه د HTML دي د HTML څو سیکشنه دي موږ سره درې سیکشنه دي یو ته ویل کېږي HTML په خپله په دې شکل لیکل کېږي او ما ته دوی چې ګوره سټارټ یې نو کلوز به یې خامخا یي نو بېرته بیا کلوز کېږي په دې شکل نو هغه سټارټ ټیک شو د چې شو موږ سره د سټارټ ټیک شو او دا بل څنګه شو موږ سره دا بل موږ سره چې شو دا اصلاً کې موږ سره به دې کې end ټیک شو end ټیک سټارټ ټیک end ټیک اوس کوېشن دا دی چې د دې په منځ کې به نور څه لیکو موږ دوه سیکشنه نور هم دي چې دا به د سر نه تر اخره پورې تاسو خامخا لیکئ هر کلاس کې به دا راځي یو پکې هیډ دی او بل پکې موږ سره څه دی closing head بل پکې څه راځي یو پکې باډي ده او بل پکې closing باډي دا د HTML درې سیکشنه شو HTML head او باډي او د هغې سټارټ او اینډ خامخا شته خو دا خبره یاد ساتئ چې HTML دلته شروع شو کلوزینګ به تر ټولو اخره کېږي او چې هیډ شروع شي نو هغه ډایرکټ په همدې خپل ځای کې کلوز کېږي او چې باډي شروع شي هغه هم ډایرکټ په دې خپل ځای کې شو کلوز کېږي د سره مقصد باندې پوه شوئ تاسو که نه نو دې د وجې نه موږ وایو چې د HTML دغه درې سیکشنې به په هر یو کلاس کې زه تاسو ته شروع کوم او دا ضروري دي څه لپاره شروع کېږي دا راځو اوس HTML لینګویج چې کله موږ شروع کوو د دې لپاره دوه شیان ضروري دي
څو شیان ضروري دي موږ سره؟ دوه. یو ټیکس ایډیټر ضروري دی. ټیکس ایډیټر څه دی؟ is a software which through write HTML code. دا یو سافټویر دی چې د دې په واسطه باندې دا HTML کوډ په دې کې لیکل کیږي. دا کوډ خو به یو شي کې لیکي ته کنه، نو د دې لپاره به څه ضرورت لري؟ یو ایډیټر ته. او هغه ایډیټر یو سافټویر دی. کم ایډیټر مختلف ایډیټر دي، کوم چې ته یې سره انسټال هم نه کړې کمپیوټر کې خپل هغه څه دی سبلایم په نامه باندې، نوټ پیډ پلس پلس په نامه باندې دنیا ایډیټر شته دي. خو زه به دې نه یو ایډیټر استعمالوم چې هر یو ما انسټال کړو هماغه به موږ استعمالوم. ښه ایډیټر سبلایم ایډیټر دی، کلرایز دی. کوم ټیګ کې موږ غلط شو نو موږ سره دې کې تیار کوډینګ شته دی بلټن، هغې موږ سره هیلپ کوي پکې. تاسې به دا استعمالوئ. زه به همدا انسټال کوم، تاسې ته به هم دا درکوم. یو ایډیټر ته ضرورت لرو، بل چې ته ضرورت لرو موږ براوزر. براوزر څه دی؟ براوزر از ا سافټویر. دا هم یو سافټویر دی which through open HTML code چې د دې په ترو سره موږ څه کوو؟ دا HTML کوډ په دې کې ګورو یا نتیجې په دې کې ګورو. او په براوزر کې کتل کېږي، نتیجې په براوزر کې کتل کېږي او کوډ په کوم ځای کې لیکل کېږي موږ سره؟ کوډ په ایډیټر کې لیکل کېږي. څه پرابلم شته دې ځای پورې؟ سمپل خبرې دي. راځم ایډیټر انسټالوم ما سره شته. ایډیټر انسټالوم دا ایډیټر دی ګوره ښه سبلایم ایډیټر وګورئ. ویر از سبلایم؟ دا تاسو ته هم زه دا درکوم، دا به تاسې د ځان سره انسټال کړئ. یس به کو نیکسټ انسټالیشن هم ډېر سمپل دی. فینیشډ. راځم دلته سبلایم سرچ کوم، دا انسټال شلو سبلایم. دا به زه پلی کوم، دا به رن شي. رن شو موږ سره که نه؟ اوس خبره دا ده په دې کې مخکې ما کوډ لیکلی و. ها اوس خبره دا ده چې دا یو ایډیټر دی. بس دا ډېر زبردست ایډیټر دی. تاسو هم دا انسټال کړئ، دې کې به کوډینګ کوئ. اول به دا فایل سیو کړئ، دا تش فایل سیو آس ته به راشو، په ډیسکټاپ باندې به سیو نیو فولډر به جوړ کړو HTML فرست په نامه باندې، او د فایل ته به نوم ورکړو first.html. د HTML ایکسټنشن څه شی دی؟ HTML. .html به خامخا لیکئ، که دا ونه لیکئ بیا هغه HTML فایل HTML نه وي. دا به لیکو سیو پې کړو. نو په دې کې اولنی سیکشن چې دی هغه څه شی دی موږ سره؟ HTML. یو خبره د دې نه مخکې ته کوم، موږ HTML5 وایو. ها د دې نه مخکې HTML4 HTML3 HTML2 HTML1 هغه ختمې شو خبرې. کوم HTML موږ وایو؟ 5. نو د 5 دپاره به سر کې ولیکي exclamation mark document type. همداسې راځي، یا داسې ولیکئ تاسو خپله راځي. ها HTML به ولیکو، انټر به کړو. دا په دې سر کې موږ لیکو. دې کوډ کې اسانتیا تاسو ته څه شو؟ صرف یو HTML ولیکه ته اسانتیا ده چې انټر کې بس ټول هغه کوډ چې ضرورت دی هغه راشي. څه به خپله لیکي، دې خپله ته وایي دا واله. دې کې دا سر کوډ چې ما ولیکلو exclamation document type space HTML، دې مقصد دا دی چې موږ په کومه ژبه کې کار کوو؟ 5. دا براوزر ته دا ښایي چې ته په HTML5 کې لګي. ځینې کوډونه داسې دي چې هغه براوزر ډایرکټ نه سپورټ کوي، د هغې د سپورټ کولو لپاره دا لیکل کېږي. بیا سټارټ بیا د څه کېږي؟ HTML. او په آخره کې دا ځکه کلوز کېږي، سټارټ په سر کې ځکه کېږي چې دا HTML ژبه ده، او په آخره کې دا ځکه کلوز کېږي چې HTML په دې ځای ختمېږي. بیا به کومه برخه شروع کې؟ هیډر. او بیا به کومه برخه کلوز کې؟ هیډر. بیا به کومه برخه شروع کې؟ باډي. او بیا به باډي کلوز کې. خو د هیډ په برخه کې صرف په HTML کې یوه خبره موږ لیکو چې هغه څه دی؟ ټایټل. ګورئ هر یو ټیګ سټارټینګ ټیګ لري او اینډینګ ټیګ هم لري. ځینې به اینډینګ ټیګ نه لري، هغه درته بیا ښایم راځي. نو تاسو به دا فایل سیو کړئ، او دا فایل کوډ چې تاسو کله رن کوئ نو دا به په یو براوزر کې رن کېږي. براوزر وایي که نه سره؟ ډبل کلیک کا، براوزر دا
دا براوزر دی کله موږ سره نو ګوره دا راغلی دی موږ سره هېڅ دې صفحه کې څه شته اوله خبره ده چې ته به دا ټایټل بدل کړې نو د دې ټایټل د بدلېدو لپاره ټایټل ټیګ شته که نه او دا د هیډ نه بل ځای کې نه لیکل کېږي ټایټل به ولیکي او د ټایټل د کلوزینګ او سټارټینګ په داخل کې به ولیکي مثال زه لیکم زیکس کنټرول اس دا خو یو ځل سیف شوي دي دوباره سیف کولو لپاره کنټرول اس وایه راځه دلته کوم براوزر چې دې اوپن کړی دی دا ریلوډ کوه اټومیټیکلي به هغه نوم چینج شي یعنې تر ټولو لومړنۍ خبره دا ده چې دې ته به ټایټل ته چینج کړې او ته دا یاد ساته چې کله د سټارټینګ او انډینګ ټیګ ترمنځ کومه لیکنه وشوه دې ته ایلیمنټس وایي دې ته د HTML څه وایو موږ ایلیمنټس HTML ایلیمنټس دې ته موږ وایو د سټارټ او انډ ټیګ ترمنځ نور په دې هیډ کې څه نه لیکو فی الحال لپاره صرف د ټایټل د بدلېدو لپاره موږ هیډ سټارټ کړی دی زموږ ټول کار به د چا سره وي د باډي سټارټ ځکه دا باډي امټي ده نو ته به د امټي صفحه باندې څه لیکنې راوړې څه ډیزاین به جوړې نو دې لپاره به باډي کې درېږي نو چې کله ته باډي کې ودرېدلې ته څه کول غواړې اول د باډي بیکګراوند چینج کړې او نو ته به د باډي په ټیګ کې داخل کې سپیس ورکړې او ورته ولیکي BG color is equal to مثال green یا فار ایگزامپل blue grey any name چې ته لیکي همیشه لپاره چې کله د یو ټیګ په داخل کې ته سپیس ورکړي او نوم دې ولیکو لکه BG color means background color نو هغې نه پس به خامخا ایکول ساین وي کوټیشن وي کوټیشن کلوز وي د هغې په ان سایډ کې بیا ته هغه کوډ لیکي دا هر ځای کې چې راځي دا باندې څه کېږي دا به سیو کړو مونږ راشو دا به ریفریش کړو مونږ زمونږ د ویب سایټ هغه صفحه به څنګه شي کلر به چینج شي خو دا خبره یاد ساته چې دې ته اټریبیوټ ویل کېږي کله چې د ټیګ په داخل کې سپیس ورکړو لیکنه وکړو دې ته اټریبیوټ وایي خپله چې سر کې سټارټ شي دې ته څه ویل کېږي ټیګ او کله چې د سټارټ او اینډ په منځ کې لیکنه وشي دې ته څه ویل کېږي دې ته ایلیمنټس ویل کېږي تاسو تر دې ځایه پوه شوئ که نه چې تر دې ځایه پوه شوئ نن اوله ورځ ده او همدونه بس دی صحیح ده